روژه باید په څه شي ماته شي؟ په اوبه باندې او که په خرما باندې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به روژه په خجوره یا خرما ماتوله، ځکه خرما په زیات اندازه سره قندونه یا کاربوهایډریټ لري. د دماغو خاص غذا چې ده هغه ګلوکوز ده، ځکه دوی په ګلوکوز مصرفوي. ګلوکوز د کاربوهایډریټ یا قندونو له جملې څخه ده. قندونه یوازینی مغذي مواد دي چې د دوی هضم په خوله کې شروع کیږي او ډېر زر له معدې هم خارجيږي. کله چې دوی خولې ته واچول شي دوی هضم شروع شي، بیا وروسته معدې ته رسیږي او له معدې ډېر زر خارجيږي، بیا کولمو ته رسیږي او حتی وینې ته ځان رسوي. د وینې لارې زر دماغ ته ځان رسوي او د دماغ خاصه انرژي یا خاصه غذا ګلوکوز ده. او د حجرات ټول هم د ګلوکوز یا د قندونو څخه تغذیه کوي. نو د دې لپاره باید روژه په خجوره ماته شي. نور مغذي مواد د هضم په معده کې شروع کیږي، یعنی ډېر په سلو او ورو ډول معدې خارجيږي. نو د دې پر ځای باید روژه په خرما باندې ماته شي، ځکه څو ساعته تقریبا 14-16 ساعته روژه یو انسان نیولی وي چې د دې وروسته د زیات د ګلوکوز سره د زیات انرژۍ د بایللو سره مخامخ شوی وي. نو که چیرې روژه په خجوره یا خرما باندې ماته شي نو دوی کولی شي زر ګلوکوز ترلاسه کړي او د غړي وجود بیرته نارمل او تازه شي. که چیرې خرما نه وي بیا د روژه په اوبه باندې ماته شي. نو اوس اوبه باید سړې وي او که ګرمې. که تر اوسه د زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر ویډیو اول در ورسیږي. زموږ چینل سبسکرایب کول مه باید روژه په ګرمو اوبه باندې ماته شي، ځکه ګرمې اوبه باندې روژه ماتول ځینې لاندې ګټې لري. اول، د معدې حرارت او بلعم رفع کوي. دوهم، خوله خوشبویه کوي. دریم، د سر درد آراموي. څلورم، هډوکي، غاښونه او سترګې تقویه کوي. پنځم، معده او وینه پرېولي. نو د یخو اوبو پر ځای ګرمې اوبه په روژه ماته کې استعمال کړئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به روژه په خرما ماتوله. کله به چې خرما نه وه بیا به یې روژه په اوبو ماتوله. نو دا ویډیو مو د تاسو لپاره برابره کړه. که چیرې مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.